مسلمانان او علما دا غوي چې په دغه باندې هوې کمې دی وي څه شي ودلته دا ذکر شوی دی چې وجه د مرأه یا مخ د زنانه چې بالغه وي وي دا عورت ده چې دا غینه او پوښتې هغه دا عورت نه ده. قدرمندو دغه قانون چې توشیح شوی د امر بالمعروف نهی عن المنکر اول د قران کریم آیاتونه مبارک باندې استناد شوی، بیا د احادیث صحیحه باندې اقتباس آیت مبارکه آیتنا حدیث مبارکه، بیا اقوال د ټول مذاهب اربعه او بیا غ راجح قول د احناف. نو د وجه بارکه هغه ماده کې دالی کله شوی دا فتنه ده، دا محل او مرکز د حسن ده. نو چې یو مسلمان یو وجه په وجه باندې په فتنه باندې دی مستغرق کیږي او الله فرمای قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم سوره نور کې وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. نو چې کله مخ زینت شو بحل د زینت ده نو خلاوی ولا يبدين زينتهن، تاسو به دا زینت به مستور بساتئ. نو دا د فتنې په وجه باندې شوی. او دویم سوره احزاب کې الله فرمایي یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین يدنين عليهن من جلابيبهن. تام مسلمانان مومنات تا ازواج مطهرات تا دا پیغام ورسو نبی کریم علیہ السلام مبارکه یدنین علیهن من جلابیبهن، د سرنا تر خو پوری محجوب او مستور دی وی. صحابیات وی حضرت اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنهما او حضرت عائشہ بنت ابي بکر رضی الله عنها وی كنا نغطي وجوهنا، وی چې کله د احرام په وخت کې یا د طواف په دوران کې هم چې اجنبي خلک مونږ ته مخې ته براله مونږ به مخ به پټو. نو قدرمندو نو چې فتنه ګرځي ټولنه خرابېږي جراثیم نیسي، نو د الله حکم چې تنفیذو تطبیقو نو خامخا کفار به واویلا به کوي.